بخاری 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 ختم بخاری مبارک مشا ختم بخاری مبارک مشا لویا خوشحالی مبارک مشا لویا خوشحالی مبارک مشا ختم بخاری مبارک مشا ختم بخاری مبارک مشا لویا خوشحالی مبارک مشا لویا خوشحالی مبارک مشا مبارک مبارک شا مبارک شا کل اسم پڑکی مفدی سر سمرقستا رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو ورور تاسو قربا سسانی یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم ګرانو قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو وکتل په یو سلطان خیل اړو ملابات کې مدرسه عثمان بن عفان کې چې دنو ختم بخاری ختم القرآن پروګرام سر ته ورسېدو مدرسه چې دا د دې په حواله سره د مولانا صاحب نه پوښتنه کوي چې څومره وخت نه دا مدرسه روانه ده او د دې د خوشحالۍ مقام هم د هغه عالمانو د فارا کم چې کال یو نیم کال کوشش وکړي بیا دغه ماشومان فارغ شي نو دا د خوشحالۍ مقام هم مولانا التزاده حقانی صاحب را سره موجود دی خپل پروګرام کو د هر کله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله سسانی بھائی تاسو ډیر شکریا ده کوم زمونږ د پروګرام ته رالی او د علم ښکلا او حسن ورکو ستاسو په ذریعه باندې زموږ دا پروګرام د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدو زه ستاسو شکریا ادا کوم مولانا صاحب په مختصر انداز کې راته دا ووایي چې دا مدرسه چې ده نو دا څومره وخت نه چې دا نو دلته کې قایم ده دا مدرسه سن 2014 کې دا د موږ بنیادي ښودرې والحمدلله د نن پر دا روا دوا ده جاری ده په دې کې زموږ سره طلبا هم دي او طالبات هم دي طالباتو زموږ سره تقریبا دغه 150 پر تعداد ده او طلبا تقریبا 120 پر تعداد دي طالباتو زموږ د دلته د متوسطین اوله تر دوریادي سره پورې ټول کلاسونه موجود دي او د الکانو زموږ سره دلته حفظ ترجمه او د ناظري شعبې موجود دي مولانا صاحب دا راته وایي چې ستاسو سره خو بدلته کې زنانه هم وي کم چې یتیمان ماشومان یا ماشومان نو د هغه پیسونه بیا تاسو په کم طریقه باندې چې دی نو ادا کوئ یاره جی بس دلته چې کوم زموږ سره یتیمانان او داسې غریب ماشومان هغه اوسېږي نو د هغوی پڼ موږ د مدرسې چې کومه چانده وشي د کلي تعاون زموږ سره وشي نو په هغې واسطې باندې هغه موږ ډکو او د هغوی نه موږ پیسې بیا نه اخلو یو جهان مننه د مولانا صاحب خبرې تاسو اورئ دغه پروګرام هم سرته رسي په اخره کې به زموږ کتونکو ته څه میسیج ورکول غواړئ بس ټولو مسلمانانو ته دا دعوت ورکوم چې د قرآن او د حدیث لغاړی ورکوي او خپل بچي او بچیانې د دین سره وابسته او تړلي کوي د دې لپاره چې د راتلونکي وخت لپاره تاسو کامیاب او کامران یې دنیا هم ښایسته او آخرت هم ښایسته او په آخره کې زه ستاسو بیا یو پیر شکریا ادا کوم ډېره مهرباني جزاک الله السلام علیکم ګرانو کتونکو د مولانا صاحب خبرې تاسو واورېدې دغه زمونږ نن دا مولوی عظمت دی دا مولوی عظمت دی دې کې مو د ټولو استادانو لوی مهنت دی مهنت دی مذهبي خلکو علاقه ده د خلکو دلته یو زبردسته مدرسه جوړه کړله د نارینه او د زنانو مدرسه جوړه کړله او الطاف قاري صاحب او مصباح الدین مولانا صاحب هغه چلی نو د دې ټولو علاقې چې څومره مسلمانان نارینه زنانه دي د هغې نه زما دا درخواست دی چې تاسو د دې مدرسې نه فایده واخلئ خپل بچي مدرسې ته راولئ چې دلته تربیت حاصل کړي او دلته دین حاصل کړي او په آخر کې ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې ستاسو په وساطت باندې زموږ د اواز خلکو ته ورسېد او انشاءالله چې تاسو به دغه شان د مذهب او د دین په حواله باندې اواز خلکو ته رسوئ یو جهان مننه غواړم قدرمنو کتونکو د مولانا صاحب خبرې تاسو واورېدې د مولانا صاحب مصروفیات هم سیوا دي هغه هم ځي ډېر لرې نه راغلي دي او کوم خبرې چې مولانا صاحب وکړي دا مونږ په ژوند کې عملي کوو ګرام نظام الدین صاحب زندګي اسلام لا ورکړله زندګي اسلام لا ورکړله زندگی اسلام لور کړه زندگی اسلام لور کړه یا هر یو شوبا کې قرباني اسلام لور کړه قرباني اسلام لور کړه قرباني اسلام لور کړه قرباني قرباني قبول شو قرباني قرباني
قربان کتونکو د مولانا صاحب خبرې تاسو واورېدې دغه زمونږ نننی پروګرام امید دی چې تاسو به خوښ شوي د بل پروګرام پورې مال راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته